کله چې عیسی مسیح اورشلیم ته تلو ډېر خلک د هغه سره ملګري شول. هغه نه یې د ژغورنې د لار او د خدای پاک د پاچاهۍ په هکله پوښتنې کولې. دا سړی په رښتیا نبي دی. مسیح وموږ ژغوره. مسیح مونږ وژغوره، وموږ ژغوره. شکر. استاده موږ ته رښتینې لاره وښایه. عیسی مسیح د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت پیدا کړ. په اریحا ښار کې زکای نومي سړی چې د روم حکومت د مالیې ټولولو مشر و، هغه د عیسی مسیح د لیدلو لپاره یوې ونې ته وختو. زکایا زر ښکته شه، زه نن ستا سره میلمه یم. زما کره دا کور ته څوک ځي؟ زکای څنګه عیسی پیژني؟ واورئ، خپل نیم مال غریبانو ته ورکوم. که چا سره مې زیاتی کړې وي حق یې ورکوم. 4 چنده. هو له خلکو اخیستل شوې مالیه بیرته ورکول ناممکنه ده. نن دغه کور ته خلاصون راغلی دی، ځکه چې دا سړی هم د ابراهیم د کورنۍ دی. زه د انسان زوی د بېلارو په لټه او ژغورنې پسې راغلی یم.